بهرنۍ استخبارات په افغانستان کې د داعش په نوم بریدونه کوي. د طالبان د دفاع وزارت لوی درسیز کاری فصیح الدین پترات ادعا لري چې بهرنۍ استخبارات سازمان په افغانستان کې د داعش تر چتر لاندې بومي چاودنې او ستونزې جوړوي. هغه په مشخص ډول د کوم سازمان نوم نه دی یاد کړی. طالب حکام په ورته وخت کې ویلي چې د داعش د ځپلو لپاره دوی جدي او په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. تر دې مخکې د افغانستان پر ضد جمهوري نظام هم په افغانستان کې د بریدونو تر شا د بهرنۍ استخباراتو د لاس لرلو ادعا کول. پخواني چارواکو اشاره به ډېر ځله په ښکاره پاکستان او ځینې وخت ایران ته وه. دغه دوه هیوادونه تر نورو ډېر تورن وه چې د اوسنۍ حاکمو طالبانو په ګډون د جمهوري نظام له مخالفینو ډلو ملاتړ کوي. طالب او سیمه ییز هیوادونه هغه مهال ورته ادعاوې ردولې. څه موده مخکې طالبان د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وه چې کابل کې یې تر څه مودې راهیسې تر 15 پاکستاني ځانمرګي بریدګر نیولي. پاکستان بیا ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر ضد بریدونه پلانیږي او د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په دغه هیواد کې پټنځایونه او ملاتړ لري. د طالبان د دفاع او کورنۍ چارو وزیر بیا پاکستان ته له ښکاره اشارې پرته ویلي چې ځینې هیوادونه د دوی د رژیم له کمزوري ښودلو سره غواړي چې دوی نړۍ ته ژمنه ماتونکي او د کړو هوکړو ناقص وښوي.